یو سړي سوال کو کنه ليله القدر شپه وه نو ليله القدر خدای پاکه که ما له خدای پاک ليله القدر شپه زه پکې یو سوال کوم زه خدای زما دا ښځه له سرو زرو مولیږي ښځې ویې که مولي زه به ویم چې زما دا مېړه د سرو زرو مولیږي د کله تېره پوزه را پرې کوم هر څو مې او کله تېره غوږ را پرې کوم تاسو ته خدای پورې ټوکې ټکالي الله پورې ټوکې ټکالي به نه کړي غیر مناسب سوال به بالکل نه کوي یو صحابي راغی په ترمذي شریف کې حدیث دی مونځ یې وکړ او لاس یې پورته کړ او څه وایي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا یا الله فما رحم وکړي او زما په پیغمبر حضور پاک هم رحم وکړي او چې په بل چا رحم ونه کړي رسول الله مبارک فاز ورکړ لقد تحجرت واسعا وی د خدای فراخ رحمت دې بند کړه د خدای نیک بخته داسې وایي چې الله په ما رحم وکړي په ټولو مسلمانانو رحم ولې خدای پاک کمزور دی خدای رحم کړ دی کہ ما ځان یادې او نور مخلوق نه یادې او حدیث کې راځي د حضرت ثوبان رضی الله عنه حدیث دی د حضور پاک نه نقل کوي وی هغه مولا خیانتګر دی هغه مولا خیانتګر دی چې ځان ته دعا کوي او خپل مقتدیانو ته دعا کوي دی خو چې په دې مصالحو ضروري دی مقتدیانو دې دپاره ضروري دی چې ته به دعا کې مونږ هم یادې مونږ هم شریک یې درې کسان خیانتګر یو پکې قبولا دی هغه امام دی امام د قوم چې د ځان ته صرف دعا کوي او قوم ته دعا نه کوي هم ته دعا وکړه امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه دا مناسبه دعا ده او په دې باندې زه خو یقین وکړئ چې کله م تلې داسې حرمینو مبارکینو ته او دعا کوم نو تاسو پکې یادومه نه ټول یادو مقتدیانو شاګردانو د جمعې چې څوک راځي او زما بیان له دا ټول یادو ولې یادو یو خو د پیغمبر امت دی ما سره مینه ده محبت دی لیکن حضور پاک فرمایي چې کومه دعا دې بل له وکړه که نه او زه هغه له سین قبلوم دغه دوا به تا له قبوله ولې پکې بیا موږ کوتاهي کوو نو نامناسب دعا به یو حضور پاک فرمایي چې د خدای نه مرګ هم مه کوه دا به نه وایي چې الله ما مړ کړه ولې مرګ څه شی دی مرګ چې راشي مرګ خو خطرناک زهر دی چې تا وڅښلی که دا سړی نیک دی ان کان محسنا فلعله ان یزداده که نیکي نیکي به زیاته وکړي درود شریف به وایي ذکر به وکړي تلاوت د قرآن به وکړي 2 رکعته نفل به وکړي مسلمان سره ښېګړه به وکړي وإن كان مسيئا فلعله يستعتب او کدی ګناهګار دی کېدای شي خدای نه معافي وکړي مرګ سوال بام د رب العالمین نه نه کوي نو هغه سوال چې هغه نامناسبه دی هغه بالکل د الله پاک نه نه کوي په دې رب العالمین خفه کېږي یو سړي هوا ته خیر یو باد راغی دا نامناسبه باد څوک چلی الله رسول الله مبارک په خفه شو وی باد ته خیر مه کوه باد خو په خپله نه چلېږي باد خو الله چلی ځکه ما سره چوکه ده او زه په دې چوکه څوک واما او تا هغه چوکې ته بد رد وی دا خو ما ته باد الله چلی او یو درته بله مو ویمه خیرې به نه کوې بعضې وخت ټیک ته رڼه نه وځي خیرې چې څو چا سره ظلم وشي خیره وځي دا نه چې ګناه د حضور پاک کافرانو ته خیرې کړي خو بې ځایه خیرې به نه بالکل بې ځایه خیرو باندې الله خفه کېږي او که یو انسان ته د خیره وکړو بې ځایه حدیث کې راځي هغه سړی د هغه خیرې اهل نو هغه تا ته واپس کېږي او ډېر خلک په دعا کې قرآن شریف راوالي هغه ډبوي دا ګناه ده قرآن شریف توحید څوک د جومات دیوال دبوي دا توحید بالکل توحید دی دا ګناه ده دا ناجایز دی او دا ناروا دی او څوک راځي سورت برات ووایه هلکه دا په کوم کتاب کې راغلی دي چې د بل د تبع لپاره سورت برات وایي یو حدیث کې نشته چې خدای چې دا چا ایسته سورت برات ووایم سورت برات مې وایو سړی تباه نه شو سړی هلاک نه شو هغه اهل نه دی د دې خیرو د هغه معمولي غلطي وي ډېره خیره نه غواړي او تا وکړه ګورې تا ته راګرځي سورت برات خو د خیرو دپاره نه پیغمبر ویلی دی
صلی الله علیه وسلم، نه صحابه ویلي دي، نه په کتابونو کې شته. احد غوندې ځای کې په احد کې د دواړو جهانو مبارک سردار دغه غاښ مات شو، د لاندې رباعي غاښ مات شو، شونډه مبارکه وشلېد، مخکې د اوسپنې کړۍ ور ننوته او داسې ننوتې وه چې بیا راوته نه، اوسپنې ټوپۍ په سر وه، هغه کړۍ په مخ کې ننوته، یو صحابي ورته غاښ واچو، د هغه پکې غاښونه ووتل، دومره کلکه نښتې وه، د مخ د سرمن کې دننه هډوکي ته رسېدلې وه، هغه ترې ووته، وینه کوم ځای ودرېده. ایرې هغه زمانه کې خو دا وه چې کوزکې به یې وسوځوه، ایرې به یې پرې ور واچوه، ابا د هغه رګونو څوکو کې ونښتې، نو هغې سره به وینه بنده شوه، نو رسول الله مبارکه د خولې نه خیرې وکړه. او خیر هم داسې نه وه، لن یفلح قوم شجوا نبیهم، هغه قوم به چرې کامیاب نشي چې خپل پیغمبر زخمي کړي. غاښ ته یې ګوته ونیوه چې پیغمبر زخمي کړي، دا به چرې کامیاب نشي. فورا الله قرآن جبریل راولېږه، قرآن کې آیت راغی لیس لک من الامر شیء، مه کوه خیر، مه کوه، زه یم که نه، مه کوه، زه یم، یا به مسلمانان کم یا به خوار او ذلیله، نو به ځایه خیر یې به نه ټیک ده، په چا چا ظلم وکړو، ظالم ته خیره کوي، کولی شي، شریعت کې جواز شته چې خیره ورته وکړي. لیکن یو حدیث کې دا راځي چې تا خیره وکړه نو خپل بدل دې واغېسته، خبره خلاصه شوه، ما ته یې ولې نه پرېږدې چې بدل دله زوال چې ته چاله څپېړه ورکړې، ستا به څه څپېړې دې الله ته پرېږده چې الله څپېړه ورکړي چې پته ورته ولري. خدای دې ولې مه کوئ خیر یو بل الله ته خدایا ما سره چې څوک بد کوي، څوک زیاتې کوي، څوک سازشونه جوړي، الله ته پوهېشه دې پوهېشه، په دغه یو ټکې ته ووایه وایي الله ته پوهېشه، دا ظالم پوهېشه، بیا ګوره تماشه یې کوه چې خدای ورسره څه کوي. مهلت خدای ورکوي، خو چې کله یې راونیسي په خدای کې بیا پرېږدي، بیا به چغې وایي، توبې به وباسي، خو الله بیا نه پرېږدي.